بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالسؤالات وجوابات بدي مباركة سلسلة كي من الله بتوفيق سرا يوصل أو يا نشست و ناست كونن. او بدي كي اولنی سوال دا ورور کړی دی چې آیا فرض مونز نا وخت کولی شي، لیټ کولی شي چې کله په سر باندې دړي یا په سر باندې څه تکلیف وي؟ جواب، اول دا خبره یاده کوي چې الله رب العزت دې منځونو له وختونه ټاکلي دي. سورة النساء کې الله رب العزت دا خبره کړې ده: ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا. دا منځونه چې دي دا په مؤمنانو باندې په خپل خپل وختونو کې فرض شوي دي. نو داسې زما او ستا د مرضۍ خبره نه ده. د هر مونځ خپل وخت دی. د هغه وخت نه مخکې کولی شي، نه یې وروستو کولی شي، نه مخکې نه وروستو. بیا دا د الله رحم او کرم دی په موږ باندې چې دې وختونو له داسې ترتیب ورکړی دی چې اولنی وخت او اخرنی، یعنې په منځ کې فاصله ده. اوس که چېرته الله داسې ویلی وی چې یعنې سهار د مانځه دا ټیم دا وخت دی، بس یو څو منټه محدود، دغه شان د ماسپښین، دغه شان مازدیګر، بیا ماښام، بیا ماسخوتن، نو څومره به ګرانه وي. خو نه، الله ټیم یې ښودی دی چې د هغه وخت اولنی هم دی او اخرنی هم دی. لکه سهار چې راوختو دا سهار د مانځه ټیم دی، نور د راختو پورې دا ټیم دی. نو وخت پراخه دی، اولنی وخت هم شته او اخرنی هم شته. او غوره وخت د منځونو هغه اولنی دی، الا د ماسخوتن منځ چې کله د جمعې په دې خبر باندې اتفاق راشي او ناوخته کوي، نو د هغې ناوخته کول غوره دي. خو د نیمې شپې نه اخوا نه، ځکه چې نیمې شپې پورې وخت دی. او حدیث کې داسې راځي، امام ابو داود راوړی چې کله جبریل علیه السلام راغی او رسول صلی الله علیه وسلم له امامتي ورکړه په دې 15 منځونو کې، یعنې 15 منځونو وخت یې ورته ښو، نو بیا یې ورته ووایي: یا محمد هذا وقت الانبیاء من قبلک. دا وختونه ستا نه مخکې چې پیغمبرانو د هغوی دپاره مو. والوقت ما بین هذین الوقتین، او وخت د منځرې دوو وختونو په منځ کې دی، یعنې اولني او اخرني وخت په دې منځ کې دا د منځه ټیم دی. یو ابتدا ده که نه، بل انتها ده. ابتدا او انتها په دې منځ کې دا د منځه ټیم دی. اوس یو سړی داسې کولی شي لکه تکلیف دی ورته، او په اولني وخت کې مونځ نشي کولی، نو کوم وخت کې وکړي؟ اخرني وخت کې دې وکړي، منځ کې دې وکړي. دا وخت دی د مانځه. د وخت نه اړول بغیر د عذر نه دا ګناه ده. او دا یاده کړئ دا مسله چې کوم سړی مونځ قصدن عمدن لیټ کوي، زه بار بار بیانوم د ده دا مونځ که د 1,00,000 پیرې راوګرځي الله یې نه قبلوي. او عجیبه دا ده چې د ټولو مسلمانانو په دې اتفاق ته مني ده چې د وخت نه مخکې څوک مونځ وکړي الله یې مونځ نه قبلوي. دغه شان د وخت نه وروستو چې څوک قصدن عمدن مونځ کوي دا هم الله نه قبلوي، الا چې معذور وي. اوس عذر څه دی؟ لکه یېر شو دی یا اوده پاتې شو. امام مسلم دا حدیث راوړی دی چې لیس فی النوم تفریط انما التفریط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. کوتاهي په خوب کې نه ده. معنی څه ده؟ یعنې یو سړی اوده شو، اراده یې ده چې راپاسي به اوده پاتې شو انسان. دا اوس کوتاهي د قصدن عمدن نه ده کړې. وایي کوتاهي دا د رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سړی مونځ نه کوي تر دې چې د بل منځه وخت راشي، دا کوتاهي ده. او حدیث کې دا راځي، بل حدیث کې چې څوک اوده شو یا ترې مونځ هېر شو، نو دی چې کله راپاسي ورته رایاد شي اوس مونځ دې وکړي، دغه یې کفاره ده. خو دا خوب سره دا خبره یاد ساتي، اوده شو دا معنی نه چې قصدن
یعنی موبایل یې په ټیم کړی په دې دی چې زه به ناوخته راپاڅم دغه نه یو سړي اراده ده چې زه به مانځه ته راپاڅم او ده اوږده پاتې شو نو دا معذوره دي ښه اوس که چېرته دا انسان دومره بیماري او داسې هم کیدی شي دومره بیمار دی چې دی په د مانځه دا کوم وخت چې دی دی کې مونځ نشي کولی نه په اوله کې نه په اخره کې او نه په ولاړه کولی شي نه په ناسته کولی شي دومره تکلیف دی پرې که چېرته دومره تکلیف وي نو د دې مریض دپاره بله یو طریقه شتې خو دی مونځ ناوخته کولی نه شي او هغه چې دی دوه مونځونه یو ځای کوي سهار مونځ خو نه یو ځای کېږي بل مانځ سره بل مونځ سره دا او په خپل ټایم کې کوي ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن دا د هغه مریض دپاره چې ده سره بلکل څه طریقه نشته چې مونځ په خپل وخت وکړي دومره تکلیف کې دی خو مونځ ګوره ساقطېږي په یو حال کې نه دا یاده کوي یعنی داسې وخت نشته چې موږ دا ووایو به یې سړي باندې مونځ نشته الا چې مړ شي یا یې عقل کار پرېږدي بس په ده مونځ نشته دا دوه کسان دي په دوی مونځ نشته نور مسلمان بالغ عاقل په ده باندې مونځ فرض دی په ولاړه نشي په ناسته نشي په ملا استه او هیڅ حرکت نشي کولی بې د زړه په اراده به مونځ کوي خو مونځ به کوي وګوره مسله د صلات الخوف بیانېږي په کتابونو کې رسول صلی الله علیه وسلم نه حدیثونه راغلي چې او قرآن کې الله مخکې تذکره کړې چې کله ته د دشمن سره جهاد کې په هغه ټیم کې مونځ څنګه کې که چېرته دا مونځ معاف کېدی دي ځکه معاف شي په سر باندې دړ ما ته دومره غټه مسله نه ښکاري ها کېدی شي چې چاته په سر کې غټه مسله هغه جدا مسله د یو خو عام د سر د دړ ځای دا دومره غټه خبره نه ده ها یو سړي ته اوس په سر کې غټه مسله ده د هغې د لاسه دی بلکل نه ودرېدی شي نه مونځ کولی شي نو ده دپاره دا طریقه شتي شریعت کې چې دی څه وکړي دوه مونځونه یو ځای کړي ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن خو پرېښودی نه شي او بعض وی په سر باندې مې بوج و په سر مې بوج او لږ دا طبیعت مې وي دروند دی پته نه چې دا عذرونه به دوی الله ته څنګه بیانوي قیامت په ورځ او د دنیا دپاره موږ دا عذرونه نه بیانوو په څه حال بس موږ روان یو که چې دنیا ګټل دي صحابه کرام وګوره د هغوی کومه بیماري عذر تاسو ته پته شته د صحابه کرامو بیمارۍ ته وګوره وایي چې کم سړی به بیمارو او دوو کسانو به راوستی شو دی به راتو خو چې د دې نه به هم پرېوتو چې دوه کسان هم نشي راوستی نو بیا به په کور کې مونځ کوو او دې بیمارۍ ته وګوره یعنی دوه کسان په یو باندې لاس اچولی په بلې لاس اچولی راتلی شي دوی راوستی شي دی راځي خو چې د دوو کسانو د راوستو هم نه دی بیا به مونځ په کور کې کوو بیا به مونځ پرېښوده نه مونځ به کور کې کوو او وی دویم څوک چې جومات ته به نه راتو منافق چې ښکاره منافق به نه راتو نو د هغوی په جوماتونو کې چې به څوک نه وو د هغه به پرې دوو کې یو یا خو داسې بیمار دی چې دوه کسان یې نشي راوستی او یا منافق دی نو دې مسله کې ډېر سخت احتیاط کوي د الله نه یېرېږي او زه کله سوچ کوم زه موږ سره په دې دین کې څه پاتې شوي یم نه ځکه مونځ راته پاتې دی نو نور خو زموږ خیر خیریت دی نو چې دا مونځ هم موږ داسې ټوټې کړو او دا مونځ هم موږ بې ټیمه کوو نو موږ سره پاتې څه شو نور خو څه نشته نور خو خیر خیریت دی نو ډېر احتیاط کوئ دین د دین اسلام لویه ستن هغه دا مونځ دی ګورې دا ورو سوال کړی دی چې څو پیرې زمانه غلا کیږي او دغه مصیبتونه را باندې څو پیرې رالو نو ویچاره ته دا خبر وکړه شکي کړم چې کیدی چې ستا په دې مال کې حرام مالي ځکه به تا باندې دا مسلې راځي وایي دا خبر به صحیح چې د چا په مال کې حرام مالي نو هغه باندې داسې دغه راځي جواب د دې مسلې دا یاده کړئ د چا نه غلا وشوه
مال تی ضایع شو سو پیری ورسره داسې وشو دا دلیل په دې نه دی چې د ټول مال حرام دی یا په مال کې څه حصه د حرامات دا دلیل د دې نه دی او مسلمان باندې چې داسې څه راځي که نه نو دا هغه مصیبتونه دي چې الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې چې دا به راځي په موږ باندې ګوره د مسلمان طریقه څه ده د دیندار الله والا چې کله په ده باندې داسې مصیبتونه راشي نو دی د خپل نفس سره حساب کتاب وکړي او دی الله ته واپس شي او د الله سره خپل علاقه یا خپل هغه رابطه او تعلق هغه مضبوط کړي نو دی سوچ کوي چې ولې یاره زکات کې خو به زما نه کوتهي نه شوي که نه د چا حق خو به ما نه خوړلی که نه څه دوکه دړاکه خو به ما نه کړي چېرته نورو ګناهونو کې خو نه یم اخته غیبت کې چغلخورۍ کې په دروغو کې مونځ مې کیدی شي ګډوډي مسلمان ته تکلیف رسومه دا د مسلمان شان دی چې کله هم د باندې مصیبت راشي نو دی د ځان سره کیني چې الله ولې زه په دې امتحان کې راګیر کړی یم مونږ پاک خو نه یو که نه که پاک یو څه کمی خو مونږ کې شتي که او الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده چې دا کم مصیبتونه چې راځي په تاسو فبما کسبت ایدي الناس دا د دې خلکو هغه کړی دي یعنی دا خلک چې څه کوي دا د هغې بدله ورته میلاوي یو دا خبره یاده کړه او دې کې شک نشته چې طاعت او د الله عبادتونه دا برکت راولي لکه اوس یو سړی زکات ورکوي صدقې ورکوي حلال مال ګټي نور عبادتونه کوي دې سره الله د په مال کې برکت اچوي د مال په حفاظت کې خو لازم نه ده یاده کړئ دا خبره لازم نه ده چې یو سړی به د الله صحیح بندګي کوي د ده مال به داسې په حفاظت کې چې به ده به سخته نه راځي نه کله الله رب العزت په خپلو بندګانو باندې په دې صورت کې مصیبت راولي ګوره کله په بیمارۍ په شکل کې راشي کله په مال کې امتحاني مال کې امتحان څنګه غلطي وشوه ضایع شو طوفان راغی بله څه مسله راله نو دې کې د مؤمن د ایمان پته لګي او الله ولا اجر ورکړي چې کله دی صبر وکړي سورة البقرة کې الله وایي که نه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات الله وایي خامخا به زه په تاسو امتحانونه راولم د یری په شکل کې د لوږې په شکل کې د مال کمې ده د نفسونو کمې ده د میوو کمې ده خو ګوره دا خبره یاده کوي نیکان خلک یعنی چې همیشه د هغوی کوشش دی چې موږ حلال مال وګټلی او ځان د حرامو نه ساتي د شبهاتو نه ځان ساتي سره د دې کله ناکله پې الله په دې مال کې امتحان راولي بلکې نیکانو خلکو باندې خو امتحانونه ډېر راځي هغه مشهور حدیث ته امام ترمذي راوړی دی یبتل الرجل على حسب دینه په سړي باندې امتحان او مصیبت د هغه د دیندارۍ په اندازه راځي فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه که چېرته دی په دیندارۍ کې مضبوطي نو بیا پې سخته هم مضبوطه راځي وإن كان في دينه رقة او که چېرته په دیندارۍ کې داسې کمی ابتلي على حسب دينه نو د هغې په اندازه باندې بیا په دې امتحان راځي نو په نیکانو خلکو هم راتلی شي نو ته ډایرکټ دا نشي ویلی چې د چا د پلاني باندې چې د په مال کې الله امتحانونه راولي نو ده به دا مال د حرام وي زمونږ د پښتنو سره یو څو خبرې دي یو څو فتوې ډېرې اسانې دي یو فتوه د پښتنو سره دا ډېره اسانه ده لکه اوس یو سړي باندې مصیبت راشي که نه یعنې ښایسته کور یې جوړ کړی دی او سیلاب راغی کور یې وله ویوړو نو ښه په اسانه هېڅ الله نه یره نه وي د حرامو مالونو څومره لوی بهتان ته په یو مسلمان لګي د حرامو مالونو په دا ډایرکټ زموږ سره دا خبره ده ولې په دینداره سړي باندې داسې امتحان نشي راتلی او ما خو ورته حدیث وایي چې په دینداره باندې امتحان ډېر راځي نو زمونږ د کوتاهیانو د لاسه دا مصیبتونه به موږ راځي پکار چې موږ سوچ وکړو ځان سره او په دینداره سړي چې ښه دینداره سړی کله الله په هغه باندې هسې امتحانونه راولي هغه د ایمان مضبوطېدل پکې د هغه ایمان راښکاره کېده پکې چې دی صبر کوي که نه کوي ډېر څه پته پکې ولګي
یو خبره په خلکو کې مشهوره ده وی حلال مال نه ضایع کیږي. دا خبره اورېدلې که نه؟ حلال مال چېرته هم نه ضایع کیږي. دا غلطه خبره ده. دا یې ده که دا خبره غلطه ده. حلال مال نه ضایع کیږي معنی چې دې نه غلا نه کیږي، دا په دې اور نه لګي، په دې طوفان نه راځي، په دې سیلاب نه راځي، په دې ډاکه نه راځي. دا خبره مطلقاً غلطه ده. او سبحان الله دې کې یو حدیث هم راغلی دی خو هغه انتهایی کمزوری حدیث دی، امام بیهقي راوړی او په هغې کې دا دي وي الله وایي چې ای د آدم بچیه ته دا خپله خزانه ما سره کېږده. ما سره کېږده معنی دا دی چې ته دینداري کوه، حلال مال ګټه، په ما اعتماد ساته. نو یا الله وایي چې نه به غر کېږي دا مال، نه به سوځي، نه به ترې غلا کېږي. ما ته خو داسې نه ښکاري چې عوامو دا روایت اورېدلی ځکه چې دا خو ډېرو مولیانو ته نه دی معلوم او کمزوری دی، خو هسې ما دا وایي چې یو روایت کې هم داسې راځي خو دا انتهایی کمزوری دی، انتهایی. بلکې دا آیت چې ما لږ ساعت مخکې وایي چې الله وایي خامخا به په تاسو امتحان راولم. په دې کې دینداره خلک رانلو، دا خطاب خو دیندارو ته هم دی که نه؟ نو په څه کې به امتحان راولم؟ ونقص من الاموال، مال کمیده. او د دیندار سړي مال خو حلال دی او په دم امتحان راځي. مال کمیده څه دي؟ غلا وشو، ضایع شو، ورک شو، باران راغی، سیلاب راغی، ګلۍ راله. نو دا خبره غلطه ده چې حلال مال نه ضایع کېږي، کله حلال مال هم ضایع شي. دا خبره به تاسو مخکې نه اورېدلې دا فایده. نو حاصل د خبرې دا شو ډېر ورته موږ دا وایو چې ستا دا مال ضایع کېده او تا نه دا بار بار چې غلا کېږي، دا دلیل په دې نه دی چې ستا مال به حرام وي یا ستا په مال کې به حرام وي. خو موږ دا وایو چې دینداره بنده باندې چې کله داسې مصیبتونه راشي نو دی څه کوي؟ خپل ځان سره محاسبه کوي. بارک الله فیک. خپل ځان سره حساب کتاب کوي چې ولې الله به ما امتحان نه راولي، څه وجه ده؟ لازم په انسان کې کمی خو وي که نه؟ موږ داسې پاک صفا خو نه یو. او ځکه د پښتنو یو دا خبره ډېره مشهوره ده نه چې چا باندې سخته راشي وایي چې الله به ګوره په کومه ګناه کې رانیولی. ښه نو بعض دا وایي، یعنې زه دې خبرې ته ډېر حیران یم، یا الله نو وایي څه دومره غټه ګناه هم نه ده کړې چې تا موږ داسې رانیولي. وایي که نه وایي؟ سبحان الله چې انسان دا وایي چې یا الله ما خو ګناه هم نه ده کړې تا رانیولې، موږ خو د ګناهونو ګوډي یو. شکر په دې وباسه چې الله په هره ګناه سمدست نه رانیسي، کنې موږ به یو سکڼ هم نه پاتې شوی دنیا کې. دا خو د الله رحم دی چې موږ سمدست نه رانیسي. او یار وایي یاره وایي پته نشته چې ما څه ګناه کړی دی چې الله رانیولم. یعنې دې دومره صفا دی د ګناهونو نه چې ده ته پته نشته چې د کومه ګناه کړې ده، بلکې شکر د الله وباسه وایه یا الله زما نافرمانیانې دي او ستا رحمتونه او برکتونه دي، زما ګناهونه دي او ستا احسانات دي. که نه داسې نه ده؟ الله احسانات او کرم او رحم دی او زموږ د طرف نه څه دي؟ نافرمانیانې دي، ګناهونه دي. د هغې باوجود الله رب العزت موږ له هر څه راکوي. د ورو سوال کړی دی، یو کس راته په وټس اپ باندې دا یو خبر را لګېږي چې دا حدیث کې راځي چې دا به صحیح او که نه. زه یعنې زه چې د دې زمانې لویه فتنه هغه د سوشل میډیا ده. دې زمونږ دین ته هم نقصان راورسوي، دنیا ته هم، او فایده پکې هم ده. خو ظاهري سرسري نظر چې په واچوي نو نقصان یې د فایدې نه زیات. بعضو خلکو په نسبت فایدې ډېره ده، خو د عامو خلکو دپاره پکې نقصان هم کافي حده پورې شته. زه د فایدو نه منکر نه یم، خو نقصان کافي حده پورې دی. او زه د پښتنو باره کې دا وایم، خفه کېږو به نه، چې پښتنو ته نقصان ډېر اخیستی، فایده به یې ډېره نه اخیستې. زموږ پښتانه چې سوشل میډیا ګوري څه لپاره ګوري؟ یعنې څه تعلیمي معیار پې اوچتوي،
څه د دین د نشر کولو لپاره ډېر لږ به قوم ته څه فایدهمند څه پکې ورکوي پیغام نه. زمونږ ائمه تاسو ته مخکې ورځو کې وویل که نه چې په سوشل میډیا باندې زمونږ مشهور خلک چې کوم دي هغه یا لیوني دي یا ډمان دي یا بیماران دي او څه یعنې څه به ووایم زه اوس که دا ټکې ووایو سخت به خو زه څه عجیبه خلک به زمونږ هغه زمونږ د قوم ترجماني کوي. یو سړی به لیکي په سوشل میډیا خبرو چل به ورنه ورځي دا خلکو مشهور کړی هغه په علماو اعتراض کوي هغه په سیاستدانانو اعتراض کوي هغه په ډاکټرانو هم کوي هغه په انجینرانو هم کوي. په پښتنو خبره د کافر زوی یعنې په هر څه دی پوهېږي په هر څه او تعجب به ده وکړي تعجب به دې وکړي چې دې سړي ته 2000-3000 کسان نیسي د دې نه زمونږ د قوم د حالاتو پته لګي اندازه ولګوه که نه چې موږ کوم ځای کې یو. یعنې یو سړی لګیا دی لیونی په بد حال دی بیمار دی او هغه سره خلک لګیا دي خبرې اترې کوي دا ویډیو په ملیونونو خلک ګوري تر دې نه اندازه ولګوه چې دا قوم په کوم ځای کې دی. د ډم ویډیو دروغ مسلمان تنګول او په دا ویډیو چلیږي دا زموږ د قوم هغه د معیار پته ترې لګي چې موږ په کوم ځای کې یو بل ته کنځلي په یو بل پسې بدې ردي. حياك الله يا هلا كيف حالك؟ الله يبني لها ريان الجنة جنة امين. شوف انا يوسف ساكن في بيت شابهة جنبه هذيك انا عندنا زوجة كذا يجيب حرمة فكفر من ابو رمضان صباح لا دقيقة حرمة جنة زيادة جنة مشينا صوت هذا لا دقيقة فاهمة ناقص 100 كيف بس انت حط اقامة حقا بكره تقول لك صلاة الفجر. انت اسمع كلام الحين عندي درس تعال لي بعد ساعة ان شاء الله. لا هو برا والله برا بنجي مرة طاقات شوية نجي نص ساعة بس. خبره موږ څه کوی سوشل میډیا زموږ پښتنو ته تاوان ډېر دی په نسبت د فایدې دا پکار چې موږ به ښه صحیح طریقې سره استعمال کړو او موږ ته فایده ولو دنیوي او که هغه دیني فایدې. یو نقصان پکې دا دی چې د دین په نوم چې چا څه نشر کړو د دین په نوم چې چا څه نشر کړو موږ یې ګورو او موږ یې فالو کوو موږ یې متابعه کوو او دا ناروا ده. تحقیق پکار دی چې رسد یې څه نه دي. دته اوس دا میسیج راغلی دی چې حدیث کې داسې راځي چې کله یو بنده خپل رب ته لاسونه اوچت کړي اسمان طرف ته او دی ګناهګاري نو دی وایي چې یا رب ای زما ربه نو ملایک د ده د اواز بند کړي چې بره نه رسي وی بیا دی وایي چې یا رب نو ملائک د ده د اواز بند کړي نو دی بیا وایي چې یا رب نو الله دا ملائکو اواز بند کړي وی په څلورم پیر بیا وایي نو الله وایي چې تاسو به د کم وخته پورې زما د بنده د اواز بندوئ او بیا وایي الله وایي چې لبیک عبدي بنده زه حاضر یم. نو داسې څه شتي جواب داسې یو حدیث هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت بلکې د سوچ خبره ده که موږ لږ عقل استعمال کړو. ملایک څنګه د بنده اواز بندوي او د ملایکو ته پته لري چې الله ته خو پټ هم معلومه ده او ښکاره هم معلومه ده. یعنې ملایکو کې دا طاقت شته چې یو اواز بند کړي او الله ته ونه رسي. الله خو په هر څه پوهه دی که نه نو چې دوی ته دا اواز بند کړو نو والعیاذ بالله الله خو بیا په هغه اواز پوه نه شو. خبره غلطه ده. بلکې قرآن کې دعاګانې د مؤمنانو چې ذکر شوي دي نو ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان او په دې طریقې سره دعاګانې نو چې کوم سړی الله ته داسې اواز کوي چې یا رب ای زما رب دا خو د الله ډېر خوښ دی نو ملایکو کې دا طاقت کوم ځای کې دی چې دا اواز بند کړي. نو دا خبره چېرې ده څه ده
بې دلیله ده بې سنده ده. ښه دا یو ورور سوال کړی دی وی ما به د سفر په منځ کې د ماښام مونځ هم قصر کو علم را سره نه اوس راته پته ولګېدې چې ماښام مونځ خو قصر نه وي نو دغه مونځونو سره به څه کوو دا بیا راګرځو او که نه. جواب د آیات کې په دې مسله باندې اتفاق دی د علماو د مسلمانانو چې د ماښام مونځ څنګه چې حضر کې د دې سفر کې دې کې قصر نه کېږي. ماښام مونځ کې قصر نشتی او بل کوم مونځ کې د سهار په منځ کې. او دا ما بخپله یو کس لیدلی حج کې مزدلفه کې عرفات ته چې مزدلفې ته لاړو به جمع ولاړه 2 رکعتونه سړي سلام وګرځو بیا اقامت شروع شو. نو ما تاسو خو ماسپښین مونځ ونه کړو وایي نه موږ ماښام وکړو نو ماښام 2 رکعته موږ قصر وکړو. اجداد د افسوس خبره به چې دومره جهالت وي. ښه او چې چا دا کار جهلن کړی نو اول خو به دې توبه وباسي چې کوتاهي ترې شوې ده خو دی به دا مونځ کوي او که نه نو دې کې د علماو 2 قوله دي. یو قول د علماو دا دی چې دی به دا مونځ بیا راګرځوي دا د جمهور العلماء دا قول دی. او دویم قول دا دی چې په ده باندې دا مونځ راګرځول بیا نشي ځکه چې دی با ټیم جاهل او جاهل معذوری. په دې کې هغه قول چې کې احتیاط دی په باقي عمل پکار دی هغه دی چې دی دا مونځونه راوګرځي او که نه یې پته ورته چې دا څو مونځونه دي د ماښام چې ما قصر کړي دي د غالب ګمان مطابق دې مونځونه وکړي بس دغه کافي دی. یعنې خپله یو اندازه دې ولګي یو تخمیني اندازه دې ولګئ چې یاره تقریبا کېدی شي ما دومره یعنې مونځونه د ماښام هغه په سفر کې کړي او ما قصر کړي دي هغه دې بیا راوګرځئ په دې کې احتیاط وکړئ او د اختلاف د علماو نه به مو وشي. ښه دا یو ورور سوال کړی دی وي ما اودس اردام کوو او دې کې چا د کور ټلۍ وواله نو هغه ته مې ور کولاو کړو لاړم یعنې اودس اردام منځ کې او هغه ته مې ور کولاو کړو او دومره مې ورته ووایي چې لږ صبر وکړه زه راځم اودس کوم. سوال دا دی چې دا اودس اردام بیا د سر نه شروع کوم او که نه د دغه ځای نه کوم ځای کې چې ولاړو. جواب د دې مسلې هغه دا یاد کړئ صحیح خبره دا دی چې موالات په اودس اردام کې لازم دی. موالات دا چې پرله پسې اندامونه انځل پرله پسې ځکه دا یو عبادت دی. نو داسې نشي کېدی چې یو سړی یعنې سهار 10 بجې خولې ته اوبه واچولې پوزې ته مخې وینځو لاسونه او بیا یې 12 بجې په سر مسح وکړه او په غوږونو او خپې وینځلې. نو داسې جدا جدا عبادت خو نه یې تقسیمې یو عبادت. نو موالات دې دپاره شرط دی چې پرله پسې دی. خو سوال اوس دا دی چې ضابط ته موالات څه دی یعنې پرله پسې په منځ کې څومره فاصله چې راشي نو دې سره څه نه کېږي او څومره فاصله چې راشي نو د هغې سره بیا اودس د سر نه شروع کړې. نو دې کې د علماو 2 قوله دي. یو قول دا دی چې دا اولنی اندام وچ شوی نه وي. لکه مثال یو سړی دی هغه اودس اردام کوي او دا ښی لاس یې وینځو او په دې کې بیا اوبه بندې شوې او دی لاړ هغه پیپ کولاوي را کولاوي به یې ګوتې وایي بیا واپس راغی او دا ښی لاس یې لا پوره وچ شوی نه دی نو بس دا بل لاس دې وینځي. او بعض علما وایي چې نه عرف ته به ګورو. عرف یعنې هغه خلک دې فیصله وکړي دغه زمانې خلک که هغوی دې ته ډېر وخت وایي نو دا به ډېر وخت بیا د سر نه شروع کړه که هغوی ته لږ وایي به بیا لږي. خو دې کې مشکل دا دی که چېرته موږ ووایو چې داسې ده نو عوام په دې کې ګډوډ کېږي چې عوام به وایي چې عرف کوم یو عرف ته واپس شو دی دې ته ډېر وایي او دا بل دغې ته لږ وایي او دی ورته لږ وایي هغه بل ورته ډېر وایي. نو دې کې ښکلی قول د عوامو دپاره هغه دا دی چې د اولنی اندام وچ شوی نه وي.
نو دې ورور چې کوم سوال کړی دی چې زه لاړم دروازه مې کولا وکړه، نو دا خو ماته نه ښکاري چې دروازې سړی کولا وکړي واپس راشي او دې سره اندام وچ شوی. کېدی شي داسې؟ نشي کېدی. او که چېرته وایي چې د عرف مطابق، نو عرف کې هم د خلکو منځ کې هم دې ته لږ وخت ویلی کېږي، ډېر خو ورته نه ویلی کېږي. نو بس د هغه ځینې دي شروع کې به کوم ځای باندې چې د آخري اندام وینځلی دی، نو د هغې نه بعد دې بیا ورپسې چې کوم اندام دی هغه دې وینځي. او که چېرته وخت ډېر تېر شوی، نو بیا به څه کوي؟ بیا به اودس چاردام د سر نه شروع کوي. ولې به د سر نه شروع کوي؟ ځکه چې دا عبادت ټول چې دی دا څه دی؟ دا متصل دی. ښه، د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی، وی یو کس ما ته دا پیغام را لېږلی د سورتونو مبارکي، د سورتونو فضایل دي چې دا به صحیح او که نه. اصبر انا اجيك برا، اصبر شوي اصبر. یو دا خبره کړې ده چې سورة الرحمن، سورة واقعه، سورة حدید څوک وایي پرله پسې، نو دې سړي دپاره په جنت الفردوس کې ځای چې دی هغه ونیوی شو، او دی به جنت ته ځي، جنت الفردوس کې به ده ځي. ګوره دې ورور چې کوم فضایل ذکر کړي زه ته هغه ذکر کوم. دلته چې کوم رساله راغلې ده اکثر دروغ دي. لکه ګوره څه وایي؟ وایي څوک چې سورة النساء هره جمعه وایي قبر د عذاب نه به الله ساتي، دا په حدیث کې نشته. څوک چې سوره مائده وایي نو څومره یهود و نصارا چې په دنیا کې اوسېږي د هغوی په 10 چنده الله دله اجر ورکوي، او د هغوی په اندازه دته ګناهونه معاف کېږي. او وایي څوک چې سوره اعراف د زعفران او د ګلاب په اوبو باندې ولیکي، نو الله رب العزت دا سړی د دشمن نه ساتي. او څوک چې سورة الانفال او سورة التوبه په میاشت کې یو پیر وایي، الله یې د منافقت نه ساتي. او څوک چې سورة الزمر تلاوت کوي دی به جهنم ته نه ځي. او څوک چې سورة غافر وایي 3 ورځو کې الله وله ګناهونه ټول بخي. او څوک چې سورة السجده وایي نو قیامت په ورځ به الله رڼا ورکوي. دا ټول بې سنده خبرې دي، ټولې بې سنده خبرې. بله دا چې د هر شي ناوي او د قرآن ناوي سورة الرحمن، دا منکر حدیث دی. څوک چې سوره واقعه هره شپه وایي نو په ده باندې غریبي نه راځي. څوک چې سوره واقعه هره شپه وایي په ده غریبي نه راځي، دا کمزوری روایت دی. څوک چې سورة یاسین وایي الله هر حاجت پوره کوي، دا کمزوري روایتو کې دي. او داسې بسې بیا ځای دا هم دته پیغام راغلی دی. لږ ساعت مخکې ما ته اوس ته ووایي که نه چې مسله څه ورانه کړې ده د هغې دې سوشل میډیا. او اسانه خبره ده، بس یعنی ما خبره نشر کړه، بل راغی هغه څه تپوس مپوس نشته، هغه راواغسته نشر یې کړه، او دې راولګېد هغه یې نشر کړه، او بل بیا نشر کړه، او بل اخره کې پته ولګېده چې دا خبره نه قرآن کې شته نه حدیث کې شته نه صحابه کرامو ویلي. نو ډېر احتیاط کوو چې کله دین باره کې څه نشر کوو، ځکه چې دې هر څه به الله زموږ نه تپوس کوي. دروغ جوړول د الله په بندګانو څومره لوی جرم دی، نو بیا دروغ چې جوړی په الله باندې څومره لوی جرم دی، او دروغ د الله په پیغمبر باندې جوړول څومره لوی جرم دی. نو دې کې ډېر زیات احتیاط کوي. دوه خبرو کې یو، هر دینی خبر چې نشر کوي مخکې تحقیق کوي. دغه هر عالم چې مخې له راځي نن سبا خو ډېر زیات دي، ځکه چې پخوا به دا وه چې عالم به هغه و چې هغه به
یعنی جماعت کې به و، محراب به و، منبر به و، علماو به تزکیه کوله. اوس ګران کار نه دی، پټکی په سر کا یا رومیال په سر راواچوه یا سپینه ټوپۍ او ځان ته موبایل کېده او شروع شه او په خپله ورسره ولیکه چې دا شیخ الحدیث او یعنی زموږ یو ملګری نن یې ورسې لیکل کړي وو په انټرنیټ باندې، نو هغه وایي چې یو عجیبه لقب مې دا واورېدو چې یو مولوي صاحب ته یو کس وي شیخ الثقلین. شیخ الثقلین، ثقلین یعنی پیریان او انسانان، یعنی دا د پیریانو د انسانانو شیخ. او هغه یو داسې ویلي وي شیخ الجن والانس. زموږ په دې ملکونو کې په عجمو کې د پخوانه دا مسله ده، د عربو علماو کې د پخوانه نشته. پخوا یعنې د نن سوونه کلونه مخکې عجمو کې دا عادت ته چې دوی د یو عالم په صفت کې څه کوي؟ مبالغه کوي ډېره. او عرب دا کار نه کوي. نو دی به د ځان سره دا لقبونه ولیکي او بیا بیان شروع کړی. او به چې من علی شاکلته، کوم چې د په لار رواني او یا جاهل خلک نه خبر، هغه د ټول ماشاءالله او سبحان الله وایي. نو بیا نقصان څه وشي چې دا سړی چې علم ورسره نشتي دی ځان بیا په امام ابن حجر نه ورکوي، ځکه چې بیا دی وایي امام ابن حجر هم عالم و او زه هم عالم یم، هغه هم سړی او زه هم سړی یم. نقصان دا دی. بلکې تعجب به په دې وکړي چې یو سړی چې د دین سره هېڅ تعلق نشتي دی، خو لا بیا هم زه ظاهري ځان داسې برابر کړی دی، هغه چې ظاهري ورسره هم نه دی برابر، هغه هم لګیا دی په دین باندې خبرې کوي. اصبر یا اخي. تو ته سهار مانځه کې به میلاو شوی في صلاة الفجر إن شاء الله. نو خبره موږ څه کوله چې یو سړی ظاهره کې هم د دین سره برابر نه دی او دی هم په دین باندې خبرې کوي او پلاني عالم پکې دا ونه وي او پلاني عالم مسله داسې بیان کړه او هغه پلاني دا بیان کړه او پلاني داسې، دا د قیامت هغه نښې دي. نو لوی نقصان موږ ته سوشل میډیا په ذریعه دا را رسېدلی دی چې هره خبره چې راشي د دین هغه مخکې نشر کېږي. بله پکې څه مسله ده، دا ډېر اهمه. یعنې بیا په دې مولیانو کې خلک د هغه چا خبر اوري چې د دې د خواهشاتو سره برابر وي، دا پکې وي نر مولا دی. نر مر نه دی، مسله صرف دا دی چې دا مولوي صاحب چې کومه مسله بیان کړې دا د خواهشاتو سره برابر دی. لکه اوس یو مولوي صاحب دا وایي ایوب پکې راوتی دی د حدیثونو نه منکر دی او دین پورې خاندي، مونځ پورې. هغه وایي مونځ څه دومره ضروري شی خو نه دی. اوس تاسو څه خیال دی دا کوم چې بې علما زري دوی به زما صفت کوي یا د صفت به کوي؟ د هغې صفت به کوي. حق پرست عالم اوس پیدا شو، ګوره صحیح نر مولا اوس پیدا شو. مونځ څه شی دی؟ مونځ لازم خو نه دی. نو دا لویه فتنه ده. الله دې زمونږ پښتانه دې فتنې نه وساتي او الله دې زمونږ د دین حفاظت وکړي. دا ورو سوال کړی دی، ډېر اهم سوال دی، خصوصا د نن سبا دا کم وخت چې دی او دا ورځې چې دي چې دې کې دا فتنه روانه ده د حدیثونو د انکار. وایي چې موږ ته خو دا پته دی چې د قرآن الله حفاظت کړی دی او د قرآن کې الله ویلي. آیا د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو هم حفاظت شوی دی؟ ځکه چې وی تتاریانو چې کله حمله وکړه په عراق باندې او دوله عباسیه هغه وخت شو، نو په هغه وخت کې ډېر کتابونه د حدیثونو چې دی سوځېدلي دي. نو آیا د حدیثونو حفاظت شوی دی؟ جواب دا خبره چې تاتاریانو کله حمله وکړه ډېر کتابونه یې سوځېدلي دي، دا هم دغه خلکو شبهه ده کوم چې د حدیثونو نه منکر دي. وایي داسې خو ډېر کتابونه سوځېدلي دي. په دې مسله تاسو په حکم او په غور سره به واورئ. الله رب العزت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی او په دې قرآن نازل کړی دی او د قرآن حفاظت ذمواري الله خپل اخیستی دی.
انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خدا پیغمبر صلی اللہ علیہ گلے دا قرآن دا وضاحت تا پارا نو دا پیغمبر خبرم دا قرآن خوشا کی تاویگی را تاویگی نو چی دا قرآن اللہ حفاظت کی دا وضاحت پہ حفاظت نہ کی دا وضاحت پہ حفاظت کی گا. اللہ وی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس منگتا تا دا وحی در لے گلی دا چی تخلقو تا واضح کی ما نزل الیہم آغا سا چی دوی تنازل شوی تھی. نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم راولگی دو منگتا دا قرآن واضح بیان کو او دا دین یو مسئلہ منگتا بیان کر. نو ہر کرے چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبری دا قرآن وضاحتو نو اللہ خود دا قرآن حفاظت کرے دے. نو ورسرا دا قرآن دا وضاحتم اللہ حفاظت کرے دے. ذکر چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثونا دا ہم وحی دا دا دین پا بارکی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سویلی دی دا سدی وحی دا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. اللہ وی دے دا زان خبری نکی بلکہ دتا وحی کی نو وحی تا ذکر ویلکی الذکر. اللہ وی انا نحن نزلنا الذکر منگ دا ذکر را لے گلے دیکھ قرآن و حدیث دوانا دن رالو. اللہ پیغمبر تاوی وانزل اللہ علیک الكتاب والحکمہ اللہ تابانی کتاب را لے گلے دا حکمت. حکمت حدیث تاوی کتاب قرآن دے. اللہ سنگ دی حفاظت کرے دے. حفاظت دی سی کرے دے جی دا سی علماء دا سی سڑی پیدا کری دی چاہوی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبری یادی کری دی بیا دا دی وضاحتون کری دی بیا دی کی کمزوری او صحیح او منگڑت آگئی جدا کری دی او دا آگا وقت دا سلسلہ دا اسے پر روان و قیامت پوری براوانی. حاصل دا خبری دا دے چی حدیثونم اللہ حفاظت کی او دا سچی دی امت تا پا دین کی ضرورت تے اللہ آگا ساتا لے دی. اے دا کی دیش استاسون دا سوال کو دا کی دیشی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو خبر بیان کری دا دین پا بارکی نو خمانگ تے ضرورت شو کرے او آگا خبر دی زائشی نیسی زائی کے دیکھن ولی کدا زائشی سب ہوشی دین بگڑ گوٹشی لیکن منگ بوز دیسی ویزا دا منزہ مسئلہ دا اللہ کو قرآن کی صرف دم رویلی چی منزو کئی بس طریقہ خولی دا نہیں دا خولی بنگ تکن او چی کرے دا سرم دیسی سوک باس کی کن چاکا دا حدیثون نمون کری نو با دی که داری کرانی سی و تا منز کے اگوی چی او کوم و کم ذکر قرآن کی دا منزه طریقہ را گلد دے بلازم ستا واپس کی گی حدیث دا منزه دا وقتونا دیسی تفصیلی شتی با قرآن کی نشتی. دا زکاة مسئلی تفصیلا قرآن کی نشتی. دا عمری مسئلہ قرآن کی تفصیلا نشتی. دیر مسئلی قرآن کی تفصیلا ندی اگلی مجمل اگلی اشارات شوی دا بی رسول اللہ علیہ وسلم وضاحت کرے دی. بغیر دی وضاحتنا دی سنگ پا دین بانی عمل کی. اس گورا منزل پارا اللہ وی منز کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو خبر بیان کردی دی چی منزو پا دی طریقہ کی دیسی کی دیشی عقل منی چی اللہ وی چی منز کوئی او دا منزا کا طریقہ دی زائشی دا کی دی اللہ حفاظت ہونے کی کی دیشی نیشی کی دی اللہ دا دی خبری حفاظت ہو کمی چی قرآن کی کردی چی دا منز قائم کی ورسر دا دی خبری حفاظت کو چی پس طریقہ قائم کی او اگر دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر او وحی اگر حدیثونا خو دین دے او دا جی مولیانو دا زان نا جوڑ کری دی او دا جی دیر سنہ خبر دا مولیانو دا زان نا جوڑ کری سر پاس سوار لسو کال ویشو علماء تا دا حدیثونا بسند سر دا سیر رسید لی دی دا امت پی اتفاقی امت اوری امت پی عمل کی امت پی بیانی او دا یاروی دا حدیثونا داوی ایرانیانو جوڑ کری داو سا خبر شو او دا عوام پس طریقے گمراہ کی
او د دې سړي تابعدار یا جاهلانی یا بيدینی وی ګوري ولټوي د دې سړي تابعدار به دوه قسمه یا جاهل له یا بيدینه او د جاهل نه زیات پکې بيدینی چې بيدینه خو دې ته خوشاله دی کنه مونږ نشته جی بيدینه خوشاله دی زکات نشته جی بيدینه خوشاله دی یعنی دې مسلې پورې مسخره ګوره اما کې ورځو کې یو په دې پورې مسخره کوله وی دا بعض مسلمانان وایي چې فلسطینیانو باندې سخته ده دوی دپاره قنوت کوي یعنی قنوت هغه منځ کې چې دعا غواړي مسلمانانو دپاره او خیرې کافر ته په دې پورې مسخرې او ټوکې کوي لکه دا خو دین کې راغلي دي رسول صلی الله علیه وسلم کافرانو ته خیرې نه دي کړي کړي دي که نه قنوت دې د رسول صلی الله علیه وسلم زیات غیرتي دی بعض حالات په مسلمانانو باندې داسې راشي چې مسلمانانو باندې سخت راشي او مسلمانان کمزوري شي اوس کې یعنې یو سړی دی د هغه اوس کې نور څه نشتي اوس کې دقه دي چې هغه د خپل وروڼو لپاره دعا وغواړي او د هغوی د دشمن دپاره خیرې وکړي الله به دنه تپوس هم د دقې کوي لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله په یو نفس باندې دومره بوج ږدي چې څومره اوچتولی شي لکه اوس هسې مثال واله هلیکاپټر دی د یو کس سره او تا ته زه وایم چې دې هلیکاپټر سره مقابله وکړه ته کولی شي او ځان سره دې د سبزۍ هغه چاړه رااګستې راوتی روډ ته څه به وکړي څه به وشي اخره کې کیدای شي تا ختم کړي نو د اوس مطابق کار دی اوس دی په دې قنوت پورې خاندي مسخرې کوي دغه شان دین ټول په دې حوض کوثر نشتی د قیامت په ورځ تله نشتی د قیامت پورې پولیس سیرات نشتی د پیغمبر سپارش نشتی هېڅ هم نشتی یو ورځ به داسې راشي چې نه دا قرآن شته او نه دا دین شته والعیاذ بالله ها دې سوال کې ورور دا خبره کړې ده چې تاتاریانو چې کله به بغداد باندې حمله وکړو نو څه چېرې کړی ډېر کتابونه یې سېزلي یا دریاب ته ګزار کړي جواب دا یاد کا زمونږ رب د دې دین د حفاظت ذمهواري اخیستې ده که نه داسې کیدی شي چې موږ ته په دین کې یو مسله ضروري او هغه دې ضایع شي او موږ ته راونه رسي تاسو دا منئ بیا الله هسې بیا به الله زموږ نه قیامت پورې تپوس درڅه کوي خیال هم دی دې خبرې ته که نه یعنی چې الله موږ نه تپوس وکړي چې تا د دین په پلاني مسله باندې عمل نه و کړی موږ په جواب کې چې الله خو موږ ته را رسېدلې نه وه موږ ته بیان شوې نه وه داسې کیدی شي نشي ها د امت په افرادو یو مسله پټه پاتې کیدی شي د هغوی د کمزورتیا د لاسه خو په ټول امت باندې نشي پټه پاتې کیدی دې مسله کې فرق دی ګوره یاد یې نو دی وایي چې کتابونه تاتاریانو اوسې ذریعه اوبو ته ګزار کړو د هغې نه مخکې دا کتابونه چې کوم علماو لیکلي وو دا د هغوی په سینو کې پراته وو دا په څه کې وو د هغوی په سینو کې وو دا د هغوی په سینو کې پراته وو نو سینو کې چې پراته وو که دا کتاب ورک هم شي د هغوی په سینو کې دی ښه د هغوی نه شاګردانو یې زده کړي دي او په دې طریقې سره رسېدلی دا قرآن کریم د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ټول جمع شوی دی ټول خو نه یې لیکلی شوی دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې را جمع شو څنګه را جمع شو په سینو کې وو په هډوکو په پاڼو دغه شان دا حدیثونه چې کوم دي دا د علماو په سینو کې پراته نو که چېرته یو کتاب ځای شوی هم دی لکه اوس که داسې وشي چې یعنی یو سړی راولګي صحیح بخاري چې دی ولیاذ بالله دریاب ته ګزار کړي صحیح مسلم ورسره هم ګزار کړي او په دې دنیا کې چې څومره صحیح بخاري نسخې دي ټولې ګزار کړي په دې امت کې به داسې څوک نه دي چې علما به نه چې صحیح بخاري به ورته یادي شتي پکې الحمدلله یو صحیح بخاري نه په زرګاو حدیثونه یاد دي داسې خلک پکې شته نو دا شبهه کمزورې ده دا شبهه چې ده څه ده دا کمزورې ده دا خبره یاده کوي اوس یو سړی تا ته دا ووایي تا داسې هم راګېرولی شي آیا هره خبر چې پیغمبر کړي ده هغه موږ ته را رسېدلې ده آیا هره خبره دې به زور ورکړي ورته وایه نه
هغه خبره چې د دین سره تعلق ساتي هغه موږ ته رارسېدلې ده. ځکه چې د رسول الله صلی په خبرو کې هغه خبرې هم دي چې هغه د خپل ژوند سره تعلق ساتو. خیال هم دی که نه دی؟ نو چې کله ته داسې دعوه وکړي چې د پیغمبر هره خبره موږ ته رارسېدلې ده، نو بیا دې راګېروي. موږ ته خو هره خبره نه رارسېدلې، موږ ته کومه رارسېدلې ده چې د دین سره تعلق ساتي. وایي او دا زموږ ایمان دی چې د دین سره چې کومه مسله تعلق ساتي هغه موږ ته رارسېدلې او الله یې حفاظت کړی دی. او دا هم لازم نه ده چې د رسول وسلم دا ټولې خبرې دي په یو ځای په یو کتاب کې، دا هم یاده کړي، دا په کتابونو کې تقسیم دي. او لازم هم نه ده چې یو عالم ته د رسول وسلم ټولې خبرې یادي، نه، چاته ډېرې چاته لږې. خو دا خو یعنې موږ داسې نه شو ویلی چې یاره الله د حدیثونو حفاظت نه دی کړی، حفاظت یې کړی دی، امت ته خو رارسېدلي دي که نه. اوس که احمد ته لږې یادې دي او عمر ته ډېرې یادې دي، داسې اثر کوي؟ هېڅ اثر نه کوي، خو مسله رارسېدلې ده موږ ته. پوه شوئ پکې نه؟ نو خلاصه دا شوه چې څنګه چې الله د قرآن حفاظت کړی دی دغه شان الله د حدیثونو هم حفاظت کړی دی. او الحمدلله حدیثونه د علماو په سینو کې پراته دي، بیانوي یې، یادوي یې، خلکو ته واضح کوي، امت پې عمل کوي. او د چا چې حدیثونو سره نه لګي هغوی ته موږ وایو قل موتو بغیظکم، مړه شئ چې را زړه موچ وي. حدیثونه دا خو وحی ده، وحی معنی د الله دین دی. د دین منکر هغه د الله د دین نه منکر دی، چې الله دین نه منکر کېږي والعیاذ بالله کفر ته پرې رسي. نو په دې به اکتفا وکړو انشاءالله. باقي چې کوم سوالونه هغه به روان نشسته پرېږدو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.